خوشحاله شوې دا دې بیا ولیدل ډېر خوشحاله شوم بیخي دا وینې دا خونه دا د دوی کور دا زموږ خونه ده دا اتاق دا یا اتاق نه دا زموږ خونه دې دوه ځایه درلوده وبېدې هلته بله خونه وبېدې دا دوربدرونه ته په ډبر راکته پرده ځای پیدا شوه بالاخره سنجیتي ته ورسېدو د غرونو په منځ کې مو خیمې ودرولې خبرې مو وکړې وخندلو د پخوانیو ورځو کیسې مو تازه کړې شپه مو د خپلو خلکو په منځ کې تېره کړه د شپې چوپتیا ځانګړې وه د ښار شور نه و د موټرانو غږ نه و او د ورځني ژوند مصروفیتونه نه وه یوازې غرونه وو اسمان و ستوري و او هغه خلک وو چې زما د ژوند او هویت یو مهمه برخه جوړوي